ساخلم ترسو چې سا اخلم دردونه بوي ترسو چې سا اخلم دردونه بوي تا چې راکړې دا زخمونه بوي تا چې راکړې دا زخمونه بوي تر څو چې سا اخلم دردونه بوي تا چې راکړې دا زخمونه بوي تا چې راکړې دا زخمونه بوي چې راکړې دا زخمونه بوي تا چې راکړې دا زخمونه بوي چې راکړې دا زخمونه بوي تا چې راکړې دا زخمونه بوي
راکړې دا زخمونه به وي تر څو چې ساه اخلم تر څو چې ساه اخلم دردونه به وي تا چې راکړې دا زخمونه به وي تا چې راکړې دا زخمونه به ماشاءالله ماشاءالله یاره والله ګوره ډېر ښه چل مو زده کړو ګانې ښه لکه د نوي رنګ په وجه باندې دا ګوره څومره ظالم ټریننګ مو شو ښه جي ماشاءالله ډېره مننه کوم زه فهم ټایم کم وکړي نور سرونه هم پکې لګول کم کم ځای نه ولګول کنه بالکل ټایم کم او هغه کې خو تاسو وایئ چې لا پروګرام کې ټایم شته دی شروع کېدو کې نه مونږ اونیر دی اونیر یو مینوالو السلام علیکم پروګرام دی نوی رنګ او تاسو خپل کورباو ملماو بختیار خټکو ما سره یس اونیر او کتونکو سلامونه ډېر معذرت کوم کېدلی شي ما نه خو ډېر ګډوډ شوي یار یقینا ومنئ تاسو ما خو پریکټس کول هغه سره مل چې موږ ځان ته دا چې کوم پیس غږېدو داسې پیس تاسو وړاندې اورېدلی چې ته په دې غونډ پروګرامونو په سلسله کې ګوره خو ښایسته ښایسته پیسونه مو ځان ته ایښودي کتونکو مخکې به داسې کېده چې ډېرو ملګرو به داسې سوچ کولو چېرې ماسټر علي حیدر خو چې کله ناګانه شروع کړه نو دی عموما داسې کوي چې لکه کوم ښه طرز وي هغه دی ځان ته ساتي ما سره مو ډېر ځل داسې کړي خو تاسو یقین وکړئ بختیار خان چې دا کېدی نه شي دا ځکه نه شي کېدی چې د یو آرټسټ دپاره د هنرمند دپاره د هغه کمپوزیشن د هغه اواز د هغه که شاعري ورسره کوي که څه کوي دا ټول د هغه تخلیق دی دا ټول د هغه بچي دي بالکل ټیک ته جي دا دغه د تن وجود نه پیداوار دی که نه نو هغه دې سره بېماني نه شي کولی ټیک ته جي نو ظاهره ده چې کله هم داسې شوي دي چې اوس زه طرز جوړوم کمپوزیشن کوم او د بختیار دپاره به کوم نو دا که ښه رالو هم د بختیار قسمت به وي او که څنګه هم رالو بالکل همداسې چرې ما داسې نه دي کړي یقین تاسو کوئ یو وجه ده چې کله سړی لکه خپل اولاد تاسو چې څنګه پېژنئ نو زه خو نشم پېژندی نو زه چې خپل طرز وایم ظاهره ده زه ورسره کوشش کوم چې را داسې نو اکثر بیا پکې خلک دا خبرې وکړي چې دا یې ځان ته ښه ساتلی دی بالکل ټیک دی دې ته مونږ دغه کنسیو ټکي استعمالوو که نه جي چې یو آیډیا چا راټوله کړې ده په مغزو کې لکه اوس دا تاسو چې کوم ټکي وویل جي مینوالو مونږ سره په دې پروګرام کې ډېر د ولسي رنګ والا داسې اوازونه په دې کې هېڅ شک نشته چې په هر حواله باندې په موسیقۍ نزاکت سره پخته اوازونه دي او هغه ډېر ګران ځایونه ولګوي خو تاسو ماسټر صاحب کتو چې دی دا ټکي د مونږ په مخ کې تیار که او مغه طرز چې دی په ذهن کې کوم او هغې کې وپیل دا ټکي او هغه راګ کې تاسو داسې وړاندې وروستو لاړې رالی چې د دې څیز د مونږ پښتو موسیقۍ کې ډېر زیات کمی دی نو مونږ خو دې دپاره کوو دا لکه عمر بورا صاحب زماني ټکي و عمر بورا زماني د ده ډېر کلامونه مشهور دي ماشاءالله ډېر ښه تکړه شاعر دی دا میرزمان خان بابا نوسی دی او په ډنمارک کې پاتې کېږي زبردست خان میرزمان خان ډېر بالکل ټیک هغوی نوسی دی او دا یې ډېر هغه فرسټ چې کوم نسخو کې راځي هغه دي نو دا په ډنمارک کې اوسېږي دا دوی ډېر ښه کلامونه لکه ای وخته بېرته راشه ښه جي ښه یو افغان اوسېږه یو بل کلام ما کمپوز کړی و نو خو ډېر زیات دي لکه ستا په خندا کې مزه ښه جي ښه ستا په ادا کې مزه نو دا ما ته وویل چې یاره تاسو یقین وکړئ خبره همالته راځي چې نوی رنګ هغه ګوري ټول په یوروپ کې ډېر خلک ماشاءالله او ما ته وویل چې یاره څنګه به موږ شامل شو دې پروګرام ډېر ښه دا خو ډېر مزدار ګډون پکې وشو جي تاسو ته به یقینا ډېر زیات خوند درکړی بل جي ریدم سره چې تاسو کله آلاپ اوچتولو که نه د بیس نه نو ډېر زیات خوند وکړو نو دا ضرورت شته زموږ موسیقۍ کې ډېر ضرورت شته چې کله دا خبره نه ده یاد بختیار خان او خبر رانه هېر شو بورا صاحب تاسو ډېر لایک کوي او عموما چې ما ته دعا سلام وایي نو زیات تاسو او کنه شکر دی ما وختي زیات ته وایم چې اوس باقاعده کال کېږي که نه سټوډیو کې یو ځای ناست درې واړو باقاعده هم راځي ویډیو کال وکړي نو باقاعده نو دا د بختیار خان چې کله تاسو ته بیسک